که تاسو غواړئ یو کامیاب تجارت پیل کړئ نو در ترسره کولو تر ټولو اصلي او اساسي کار دا ده چې د بازار بشپړ تحلیل او ټول هغه مهم اړخونه او عوامل مطالعه کړئ چې ستاسو د تجارت د بقا او بریا لپاره حیاتي او اساسي ده. سلام ګرانو دوستانو، د نن ورځې درس کې زه به تاسو ته د دې په هکله خبرې کوم چې څنګه موږ کولی شو د یوې مفکورې ټول اړخونه وازموو او بازار تحلیل کړو. دغه ته په انګلیسي کې feasibility study وایي. زه به تاسو سره همچنان یو ژوندی مثال د یو تجارت چې ما خپله ناروی کې یو مودې لپاره درلوده او ورسره کار مې کړی تاسو سره به یې شریک کړم. په یاد ولرئ چې د تجارت هره مفکوره ځانګړې ده او خپلې موخې او اړتیاوې لري. له همدې امله د تحلیل لپاره کوم ځانګړی فرمول نشته. بیا هم ځینې مهم ګامونه او مرحلې شته دي چې تاسو کولای شئ د خپل د نظر د آزموینې لپاره تینا استفاده وکړئ. تاسو د تحلیل په لومړی پړاو کې خپل د محصول او یا هم هغه خدمت سرویس چې غواړئ بازار ته یې عرضه کړئ د دې په اړه د اړوندو زیدخلو اړخونو څخه هر څومره چې کولای شئ ډیر معلومات او نظریات ترلاسه کړئ. د مثال په توګه احتمالي پیرودونکي، پانګوالي، نور مسلکي تجارونه او هغه خلک چې دنه مخکې دغه بازار کې یا تجارت کې کار کړی. هر څومره چې کولای شئ پوښتنې وکړئ او د اعتبار وړ معلومات را ټول کړئ. د بازار سمه پلټنه او مطالعه وکړئ او د باور وړ معلوماتو او بازار موندنې تحقیق ترلاسه کولو وروسته تاسو کولای شئ چې خپل تجارتي پلان او یا هم بزنس پلان ولیکئ. د دنه وروسته تاسو کولای شئ چې یو مالی پلان هم چمتو کړئ چې پکې دواړه عاید او لګښتونه شامل وي، یعنی څونه پیسې مصرفوي او څونه پیسې لاسته راوړئ. او د هغه نه وروسته بیا تاسو کولای شئ پریکړه وکړئ چې آیا غواړئ دغه تجارتي مفکوره سره مخکې لاړ شئ او که نه. د لومړی پړاو په پای کې هغه ګامونه او مرحلې چې د بازار د تحقیق لپاره مهم دي زه به دا تاسو ته د یو پاورپوینټ چې تاسو ته مې آماده کړی او یو ژوندی مثال پکې ورکوم د دغه په مرسته به تاسو ته یې توضیح کړم. لومړنی ګام چې تاسو خپل د تجارتي پلان یا بزنس پلان کې اخلئ هغه دا ده چې تاسو یو اجرایوي لنډیز یا اگزیکټیو سمري لیکئ او په دغه لنډیز کې تاسو خپل د تجارت اهدافو په هکله لیکئ، خپل د اوږد راپور لنډیز پکې لیکئ او دا چې تاسو خپل د پروژې په هکله څه پلان لرئ، خپل محصول او یا سرویس ډیر په لنډه توګه توضیح ورکوئ. که تاسو دلته د ما په دغه مثال کې وګورئ نو مونږ خپل محصول اول دا چې مشکل څه شی ده د دې په هکله تحقیق کړی و. د مونږ په کیس کې یا تجارت کې مشکل بیکاري و، بعد له هغه نه حل مو ویلی ده. حل یو ډیجیټل پلاتفارم و د مهاجرینو لپاره چې کولی شي د دې له طریق نه ځان ته کار پیدا کړي په ناروی کې او هر هغه مهاجر چې بیکار و اما یو تخصص درلوده یعنی تحصیل درلوده همدغه دوی د مونږ تارگت گروپ و. نو تاسو هم کله چې د بازار پلټنه کوئ تحقیق کوئ باید ده چې خپل د همدغه محصول یا خدمت په هکله ښه په سمه توګه معلومات حاصل کړئ. دویم ګام مارکیټ انالیسیس یا د مارکیټ تحلیلول ده. په دغه برخه کې تاسو باید د دې په هکله معلومات لاسته راوړئ چې خپل تجارت لپاره تاسو کوم ټکنالوژیګانې د مثال په تور اړتیا لرئ
آیا تاسو دغه ټکنالوژي ته لاس رسی لرئ او کنه کنې لرئ نو څنګه کولای شئ چې دغه ټکنالوژي ته لاس رسی لاس ته راوړئ او یا هم دا چې د تاسو په ټیم کې آیا دغسې یو شخص شته چې دغه جوړ کړي او کنه شته نو څنګه به یې تاسو جوړوئ باید د بل څوک استخدام کړئ څونه پیسې په دې کې مصرفیږي که تاسو د مونږ په مثال کې وګورئ نو مونږ د دې په هکله چې خپل همدغه ټیسټ کولو لپاره خپل پلتفارم اول محلي سیمې نه شروع کوو بعد له هغه نه یو پراخه ټیسټ مخې ته وړو او دا چې د ټیسټ په وخت کې څومره کارونه مونږ کولای شو چې ایجاد کو او د کومې طریق نه مونږ پانګونه یا پیسې لاسته راوړو او په آخر کې هم دا مونږ د دې په هکله تحقیق کړی و او بازارم پلټنه کړی و چې آیا همدغه د ټیسټ په دوران کې مونږ کولای شو چې 1500 پیرودونکي لاسته راوړو او که نه. وروستی ګام هم مارکیټینګ یا د بازار موندنه ده او په دغه برخه کې تاسو باید د دې په هکله چې خپل محصول یا خدمت څنګه ورته بازار موندئ څومره پیسې په دې کې مصرفیږي په مفصل توګه توضیح ورکړئ. وروستی ګام د رقیبان یا سیالان تحلیلول ده، هغه تجارتونه چې د مخې نه په بازار کې موجود دي. که تاسو د مونږ په مثال کې وګورئ مونږ خپل د رقیبانو او هغه تجارتونه چې د مونږ تجارت سره ډیر زیات شبیه و د دوی په هکله معلومات هم لاسته راوړي ول او د دوی هغه ضعیف ټکي په هکله معلومات کړی و چې بیا مونږ د دوی نه ښه اوسیږو. وروستی ګام ارګنایزیشن یا تشکیلاتی سازمان ده، یعنی تاسو باید د دې هکله معلومات ځان ته حاصل کړئ چې خپل ټیم کې څومره کسانو ته تاسو اړتیا لرئ او هغه ټول مهارتونه چې تاسو خپل د محصول یا خدمت تولید لپاره اړتیا ورته لرئ خپل ټیم کې لرئ او کنه. د بازار پلټنه او یا هم feasibility study کې تر ټولو یو اساسی او مهم برخه چې ده هغه مالی پلان ده، مالی طرحه ده چې په دغه کې تاسو باید د دې په هکله په توضیحاتو معلومات لاسته راوړئ چې خپل د تجارت د پیلولو لپاره څونه پیسو ته ضرورت لرئ، تاسو د پیرودونکو موندلو لپاره څومره پیسو ته اړتیا لرئ، څومره مفاد یا ګټه تاسو کوئ په دې تجارت کې، بازار موندنې لپاره څومره پیسو ته ضرورت لرئ او په دې هکله معلومات لاسته راوړئ چې تاسو د همدغه خپل د کارمندانو معاش یا هغه خلک چې د تاسو تجارت کې د تاسو ټیم کې ده د دوی پیسې څونه کیږي، څومره ګټه کوئ او ډیر په وضاحت د څو کلونو مالی پلان په هکله باید د چې تاسو معلومات لاسته راوړئ او دغه په هکله پلټنه وکړئ. اکشن پلان یا مهالویش چې موږ ورته وایو په پښتو کې د بازار په پلټنه کې ډیره یوه مهمه مرحله ده چې په دې کې تاسو د تجارت د مختلف کارونو بشپړو کولو لپاره نیټې یا تاریخونه په دې کې شامل کوئ. تاسو د مونږ په پلان کې ګورئ چې مونږ ټول هغه تاریخونه لکه په 2015 کال کې مونږ غوښته چې خپل تجارت ترونهایم ښار کې شروع کو، بعد له هغه نه 2014 کې په ټول ناروی کې ورسوو، په 2018 کې ټول سکاندیناوي کشورو کې خپل تجارت پراخ کو او په 2019 ټوله دنیا کې دا ورسوو. دغه ټول تاریخونه هم لیکلي ول او دا چې خپل محصول څه وخت مونږ لانچ کوو بازار کې. د بازار د پلټنې او آزمونې په آخر کې باید د تاسو دا چې کومې پایلې لاسته راوړلې د دې ارزونه وکړئ او د احتمالي خطرونو ارزونه وکړئ. د دې په هکله باید د تاسو معلومات
اوس لاستم راوړلی اوسیږي چې تاسو خپل ټیم کې څو نفره یاستئ، کوم ټکنالوژي ته اړتیا لرئ، څنګه بازار موندئ او دغه ټول معلومات تاسو د مونږ په مثال کې ګورئ چې مونږ د مختلفو خطرو ارزونه کړی و. د مثال په توګه مونږ د دې په هکله معلومات هم کړی و چې شاید د ناروی مارکیټ هغونه چې مونږ فکر کړی و هغونه لوی ونه اوسیږي، او هغه تجارتونه چې د مونږ نه مخکې په بازار کې دوی کار کوي، دوی شاید چې ډیر زیات ګټه د بازار یو ډیره لویه برخه دوی واخلي او مونږ دونه ګټه په دغه تجارت کې ونه لرو. او ډیر په وضاحت د دې په هکله معلومات کړی و چې کوم د حل لارې مونږ ولرو دغه خطراتو ته. په آخر کې غواړم تاسو ته وایم چې که تاسو د بازار په سمه توګه مطالعه ونه کوئ، پلټنه ونه کوئ، نو د تاسو تجارت ته به منفي پایلې ولري. د ما د کانال سبسکرایبول مه هیروئ. په خدای م سپارمه. خدای پامان.